زکات متعلق پروان دے احادیثو کی ذکر شو چې زکات دا فرض دی او هغه کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کما او کالمو د هغه ذکرو شو زکات چې چا ادا کړو د مال حق ادا کړو او چې څوک زکات نه ادا کوي نو د الله جل شانه مجرم دی او د تب الله جل شانه په قبر کې او پر ورځ د قیامت د زکات د نه ادا کولو د وجه نه عذاب ورکړي د حدیث کې هم دا کم خلق چې زکات نه ادا کوي او زکات دا ادا کول تاوان غني نو د حدیث کې دا غي د پارا زجر ذکر شوی دی مال نه چې زکات ادا کړي شي نو د کې خیر او برکت راشي د سره مال د ظاهر په اعتبار سره کم شو خو لیکن دا مال له خیر او د برکت نه الله جل شانه ډک نو کاغه مال شو کاغه فصل شو دا غي نه خپل حصہ د زکات سلوختمه حصہ یا شلمه لسمه حصہ ادا کول دا فرض دی او چې چا دا ادا کړو نو د مال حق ادا کو دا مال او دا فصل له خیر او د برکت نړک شو او چې کوم خلق زکات نه ادا کوي نو دا غي متعلق د حدیث شریف کې زجر ذکر ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمای چې چاته الله مال ورکو د مال نه زکات نه ادا کوي نو الله تعالی په پرواز د قیامت په د باندې د اعمال د یو مار شکل صورت کې دا مسلط چې کوم انسان د خپل مال نه زکات نه ادا کوي نو دغه مال تب الله جل شانه د یو مار گنجی مار شکل صورت ورکی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا غد سترګو د پاسه به تور سپین داغونه وي چې د کم مار د سترګو د پاسه سپین داغونه ویندا ډیر زیات زهري لوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل بیا به دغه مار ډیر دی جامو نراټینګ کی او د ته بار بار ټک پر کوي وته وې زستا هغه مال چې تا خزانه کړو هم ته نه زکات نه ادا کوم او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سوره آل عمران دا آیات تلاوت کو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم الله جل شانه فرمای چې ګمان نه کوي هغه خلق چې کم خلق بخل کوي په هغه مال کې چې کم مال الله دې ته ورکړي مقصد دا د بخل نه د شومتیا نه کار والی او د زکات نه ادا کوي صدقه او خیرات نه کوي او د ذهن کې دا وی چې د اعمال جمع کول زما د لپاره بهتر دی غوړي الله وی دا بهتر نه دی بل هو شر الله بلکې دا مال د دې لپاره شر دی ځکه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه دا مال پرز د قیامت د دې لپاره توق کړی شي او د دې پدې سټ کې او پدې مړای کې بواچول شي او دا به ذریعہ د عذاب وګرځول شي نو مقصد دا شو چې د مال نه زکات ادا کول لا فرض دي څنګه دي د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ متعلق تفصیلی خبره ذکر شوی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل چې کله یمن تزي نو بلاره کې بداسي خلق راضي نو هغه ته دعوت د لا اله الا الله ورکا او هغه د لا اله الا الله اقرار وکړو وسي بیا ورته دعوت د موز ورکا او بیا د زکات ورکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او دا غرنګ د خلفای راشدین په دور خلافت کې غیبه د مختلف علاقو لپاره گورنران مقرر
خو د هغه زمانې چې کوم ګورنران وایي د قرآن او د حدیث نه خبره دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسې شخصیت دی، داسې شخصیت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم صحابي دی، عشره مبشرو کې دی، خو لیکن خپل رعایت اجازت ورکړو چې ستاسو څه شکایت زما متعلق نو ماته وایي. حضرت عمر صاحب منبر باندې تشریف فرما دی، یو سړی پاسې صحابي پاسې د وایي حضرت تاسو په مال غنیمت کې ما ته هم یو څادر راکړو او په مال غنیمت کې تاسو ته هم یو څادر ملو شو، خو زما غوته نه کمیس پوښم، خو تاسو خو قد باندې دنګي نو تاسو ته نه څنګه کمیس شوی. مقصد دا چې تاسو مال غنیمت کې دوه څادر یې غوستي. صحابي په هغه جرح وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وې زما د ازیه ناست دی به ودرېږي د دې وضاحت په دې کې زنو هغه ازیه ودرېده او وایي چې اصل کې مال غنیمت کې او صادر زما پلار ته ملاو شي یو ما ته ملاو شي، خو ما خپل صادر خپل پلار ته ورکوم، د هغې نه کمیس برابر شو.